د جورج فلایډ درناوي ته ډیر خلک راټول شوي وو او څو ساعته د تابوت له څنګه تېرېدل. په راټولو شوو کسانو کې ډیرو دی نه پیژاند، خو ټولو له هغه کس سره ژوره اړیکه احساسوله چې په امریکا کې د توکمیز چلن په خلاف د مبارزې برخه وګرځېد. تر هغه مو نه اغیزمنوي چې په خپله ورسره مخامخ شوي نه یاست. کله چې په تابوت کې مړی وینئ او په دې پوهیږئ چې بېوسه وو، بد احساس کوئ چې هیڅوک نه وو چې مرسته ورسره وکړي او له هغه پولیس افسره یې وژغوري چې پر غاړه یې ورته زنګون ایښی وو. د داسې یو کس لیدل چې له بد حالت سره مخ شوی وي او وژل شوی وي د دې تاریخي شبې برخه جوړېدل راته ډیره معنا لري. په شخصي ډول د جنازې له مراسمو وړاندې دا د ښاغلي فلایډ د درناوي لپاره وروستۍ غونډه وه چې عامو خلکو پکې ګډون وکړ. له تاسو ټولو ډیره مننه چې زموږ ملاتړ ته راغلي یاست. ټولې هغه کورنۍ چې نن دلته زما تر څنګ دي، مایکل براون، اریک گارنر، اربي، ډیر درد لري. برینا ټیلر او نور ټول له ټولو مننه کوم. انصاف به مومو او د دې دروازې تړلو ته به اجازه نه ورکوو. د امریکا پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن یې له کورنۍ سره ولیدل خو د جنازې په مراسمو کې برخه نه اخلي. په ورته وخت کې په میناپولیس کې چې جورج فلایډ پکې وژل شوی و، هغه سپین پوستی پولیس افسر چې د په وژنه تورن دی محکمې ته د ویډیو له لارې حاضر شو. ډیریک چاوین اوس هم بندي دی خو په ضمانت د خوشي کېدو لپاره د 1.25 میلیونه ډالرو اټکل شوی. او په واشنگټن کې چې قانون جوړونکو په هغه قانون بحث کاوه چې له مخې په ناوړه چلن تورن پولیس افسران اسانه محاکمه کړل شي، نو دوی هم یو زنګون په ځمکه کېناستل. ډیری امریکایان که تور پوستي دي او که سپین پوستي اوس وایي چې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات لومړی ګام دی چې تور پوستو امریکایانو ته ټولنیز عدالت ورکړی شي. خو اوس یو خوځښت پیل شوی او دا چې د جورج فلایډ مړی خاورو ته سپارل کیږي، هیله شته چې بدلون به راشي.